د هلمند کې د پینځوس اوریز انټرکلب لوبو د پیل مراسم دي. د لوبو کې 18 لوبډلو ګډون کړی چې زیات او کم 2 میاشتې به دوام وکړي. د هلمند د کرکیټ امیر وایي چې یادې لوبې چې ټول افغانستان کې هر کال په لار اچول کیږي او نن دا د هلمند کې هم د ځوانو کرکیټ لوبغاړو په ګډون د هلمند په مرکزي کرکیټ لوبغالي کې پیل شوې. 20 اوره کېدلې، اوس سږ کال 50 اوره کېږي او د هلمند د انټرکلب کې 18 رسمي لوبډلې دي. برخه یې اخیستې ده او په 6 ګروپونو، البته 3 ګروپونو باندې ویشل شوي دي چې هر ګروپ کې 6 لوبډلې ګډون لري او تقریبا 2 میاشتې وخت نیسي. د دې ترڅنګ بیا د دې لوبو لوبغاړي هم خوښي ښیي چې انټرکلب لوبوي او ترڅنګ د افغانستان د کرکټ د مشرانو هم غوښتنه لري چې د دوی د لاشه کرکټ لپاره هلمند یا بوس زون ته توجه وکړي. غوښتنه دغه ده چې یو بوس زون ته توجه وکړي، ډېر لوبغاړي لري چې توجه ورته وکړي او ښه کرکټ وکړي او مخ ته دوی مایوسه نه سي او مخ ته کرکټ شروع سي ولاړ سي. دا ډېر ښه کار دی ځکه زموږ ټول ځوانان د ورزش سره علاقه لري او په دې کې د ډېر ځوانانو علاقمندي او شوق په دې کې دی چې دوی ورزش وکړي. د یادونې وړ ده چې د یاد انټرکلب لوبو تر ختم وروسته به د بوس جام په نوم به نورې سیالۍ هم د هلمندي کرکټرانو لپاره پیل سي.